رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستان، خدای کې جوړ سي، اتمن خوشاله اوسئ. نیم هدي چینل ته خراغلاس وای. ټول مخکې ویډیو راځم نن موضوع دی څنګه کوم کارونه کولای شي په کمترین پیسو یا په صفر افغانۍ باندې افغانستان کې شروع کولای شو. ټول لومړی مخکې تاسو نه خواهش دی چې دا ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب هم کړئ. نو راځو کوم کارونه کولای شي په کمترین پیسو یا په صفر افغانۍ کولای شي افغانستان کې شروع کړئ. اولین کار چې کولای شي موږ سوشل میډیا مارکیټینګ دی. نن سبا هر تولید چې کمپنیان جوړي هغه مارکیټینګ ته ضرورت لري. ډېر شیان چې موږ اکثر چې اخلو موږ ځین کې سب خارجي وارداتي ناستي خو افغاني تولیدات باندې موږ نه پیګم. د سوشل میډیا مارکیټینګ ضرورت وکړو. تاسو سوشل میډیا فیسبوک او ټوئیټر او دغه دغه کې فعال یاستئ او څنګه مارکیټینګ باندې بلد یاستئ، تاسو لپاره بهترین شانس دی تاسو دا کار کولای شئ. دویم هغه تاسو که ځوانان یاستئ او تعلیم یافته یاستئ، تاسو وخت لرئ، تاسو کولای شئ کتابونه ولیکئ او کتابونه بیا آنلاین ویب سایټونو خرڅولای شئ. نو بیا تاسو ته پیسې درکړي، خو حقوقي مسلې باید په نظر کې ونیسئ چې کاپي نه وسیږي، چې کاپي رایټ مسلې دي. دریم څه چې کولای شئ تاسو یوټیوب چینل خلاص کړئ او بل څه تاسو کولای شئ مثلا کولای شئ بعض دکاندونه چې لباس خرڅي، لباس چې موږ وخت لاړ بیا څوک اخلي، نو تاسو کولای شئ د کمیشن پیسې ورته خرڅ کړئ. هغه څنګه کوئ؟ تاسو کولای شئ هغه لباس شان ورته فیسبوک ګروپونه شان ورته جوړ کړئ، صفحه ورته جوړ کړئ، هغه کې تاسو ورته خرڅ کړئ. چې چیرته میسج راغی یا تاسو زنګ راغی، نو تاسو هغه دکان کې ورته خو ډیر خزي دي چې کور باندې نشو وتلی، هغه کولای شئ فیسبوک لري تاګه کالي لباس ویني او لاړ شي بازار کې واخلي یا څوک ورولېږي نو مالته واخلي. او کو غواړي چې خلکو ته هم ډیلیوري وکړي، دا هم کولای شي. البته د کې خطر ده د کلاري کې څوک هغه تاسو لباس هم واخلي پیسې هم درنه کنه، ته یو خطر ده پکې. البته چې ته به دام کولای شي چې دکاندار د سرونه تاسو ورته ویل شي چې دا کالي دی وړم که خرڅو او پیسې درکوم که خرڅ نو به د لباس ترون. البته لباس به سم به تاسو حالت کې وسیږي چې به هغه هم توان کوي. او بل څه مهم دي تاسو کولای شئ ټیوشن خلکو ته ورکړئ، که درس شانو کې تکړه خلکو ته مکتب کې مشکلات لري، درسو کې پونتون کې نو تاسو کولای شئ سره کومک وکړئ. بل تاسو کولای شئ مختلف ګروپونه دي، فیسبوک خرڅېدو ګروپونه دي، تاسو کولای شئ یا خپل جوړ کړئ یا پردي جوین کړئ او تاسو کولای شئ یا د خلک د کور سامان خرڅي، نو تاسو کولای شئ هم کور سامان هم خرڅوي شئ، لکه مربعات د خلک جوړي، روب جوړي، نو شین جوړي کور کې تاسو کولای شئ یا چار جوړي، نو تاسو کولای شئ دا شین جوړ کړئ یا بازار کې به خلک هم د فروشي پیسې بخلي او بیا پرشن پیسې خرڅي، هغه سم کولای شئ. او کو تاسو کمپیوټر ډیزاینینګ خاصي، ویب سایټ ډیزاینینګ خاصي، تاسو کولای شئ د ویب سایټ ډیزاینر اوسئ، غټ کمپنۍ د سخت ضرورت لري. او که چې ډېر کډوال تاسو په کې کډوال ډېر راځي خارجي ملکونو راځي، نو کور ته ضرورت مخکې نه راسي، تاسو کور غواړئ پیدا کړئ، نو تاسو فیسبوک ګروپونه جوړ کړئ او کور مالک نه چې کولای شئ څه کمیشن پیسې باندې او څه فیس ته واخلئ، چې تا کله افغاني موسیقي تاسو توان نه کوئ ځکه تاسو ته مفت دی. نو تاسو کولای شئ هغه کې هغه تاسو ته پیغام نشي دلته راسي، تا وخت به کورم کولای شئ مستقیما بوکینګ وکړئ. نو دا تاسو کولای شئ ډیر کې. بل څه چې ویل غواړم هغه چې تاسو شاید باور نه کړئ، تاسو کولای شئ په صفر افغاني کولای شئ موټر خرڅ کړئ. موټر څنګه خرڅوي؟ افغانستان کې څه ډېر خلک سي یو چې کاروبار نه مخکې ریسرچ نه کوي مستقیم شروع کوي. نو افغانستان کې واردات موټر ډېر زیات دي. کسان کنده څنګه کومه استازي او کو ډینارینه او خزینه چې څنګه خزینه کوم توفیق او 15% 10% به خزینه وسیږي چې هغه موټر چلای، نو هغه کې څه کړي پویګم موټر نه چلای افغانستان کې، نو دا یو غټ هغه دی. او نارینه کوم کور ډېر خلک عمر زیات موټر نه چلوي، ډېر خلک عمر کم موټر نه چلوي، ډېر خلک لایسنس نه لري، ډېر خلک موټر چلول پر پیسې نه لري، نو هغه موټر لکه مو واخلي. نو هغه سره د موټر هغه زیات هغه دی بارګینو هغه ته تاوان کوي او ډبل ریسک شي دی. کنه موټر لاس نه نشي کولای زړه موټر په قیمت خرڅ کړي، نو د کې تاوان کوي. تاسو دلته چې تاسو یو موقع د تاسو کولای کمیشن به حساب کار وکړئ. تاسو چې ضرورت لري یو موبایل چې ختم راولري او یو کتابچه، تاسو څه کوئ؟ تاسو موټر عکس اخلي او بیا فیسبوک د عکس چې خود سي حساب خرڅوي چې خپل موټر موسیږي او دا کمیشن به حساب سره تاسو باید مخکې نو سرغږی او باید همیشه همغږي وي چې دلته مشتری ته وایي چې موټر ستاسو والته موټر نو وسیږي، نو دا تاسو ته نقص کوي. همیشه باید په تماس کې چې موټر خرڅوي نو وسیږي، کوم خرڅوي چې تاسو باید میسج راشي، تاسو خرڅوي تاسو باید سرغږی. او بل څه مهم دي که تاسو وایي چې مثلا موټر 15 لک قیمت تاسو ته اخري قیمت څو د 3,00,000 ته وایي، نو 3,00,000 نه باید کم خرڅ نه کړئ. که 15 لک ته واچو فیسبوک کې 15,00,000 که 15 لک نه څومره پورته خرڅ دا باقي پیسې هم ته دي، 15 لک دا کمیشن هم ته ده. او که خرڅ نه تاسو استعمال نه کړئ، تاسو پکې څه پیسې نه دي مصرف کړئ، تاسو د سن د کړئ خپل پیسې موټر اخیستوي ته خرڅوي، تاسو سب کمیشن کوي. نو دې څنګه کولای شئ چې ولې دا چې وخت په فیسبوک په د شرط شان ځکه ولې په دې شان مصرف نه کوي. نو دا شان دي تاسو غواړم وایم تاسو کولای شئ د پاسنی موټر کول څه چې کولای شئ. ډېر نجاران دي، برکی دي، ډېر خلک نجار ته ضرورت لري، برکی ته ضرورت لري او هغه ته ضرورت لري، نلدوان ته ضرورت لري. د خاطر روز دا مختلف دي، څوک بلد نه شي تل ارسي، نو د خاطر که تاسو نجارم پیدا کوي، برکیم پیدا کوي، سر پیدا کوي، هر یو سره غږی ته وروړه. زه غواړم فیسبوک صفحه جوړه کړم او د کې بیا خلکو ته د نلدوانو دا سہولتونه ورکړم، د برکی او یا نجار. نو کار چې ضرورت تاسو انده کسان ورته ورلګي او دغه
څه چې کار کې پیسې ګټي هغه نه تاسو 1% ته اخلي. تاسو دلته تنخواه نه ورکوي بلکې 1% ته اخلي. نو یا ساتي همیشه شاته کور ولګي نو تاسو د دې عکس ولګي نو تر بل ویډیو پورې چې دغه هغه نقطې وي چې تاسو کولای شئ دغه کارونه په غل پیسې وکړئ. نو تر بل هغه ویډیو پورې یاد ساتي او موږ صفحه